دوه لاند تازه خبرونه. ناټو طالبانو ته څه ویلي دي او پاکستان له افغانستان سره تړلې لارې څنګه کړې؟ سلامونه لیدونکو، دا دوه ډېر مهم خبرونه په دې مهمه ویډیو کې وګورئ. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی سټیفانو پانتیکورو په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې دوی او نور ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان مرستندوی دي په هغه صورت کې به خپلو مرستو ته ادامه ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو په خوښه حکومت جوړ شي. نوموړي ویلي دي چې ناټو په افغانستان کې د داسې یو حکومت ملاتړ کوي چې د افغانستان لا پرمختګ ته لاره هواره کړي. د ناټو دغه لوړپوړي مقام ټینګار کوي چې طالبان باید په دې پوه شي چې د دوی هغه پخوانی حالات ته ورګرځول چې 10 کاله مخکې درلود ناممکن دي او افغانان نور شاتګ نه خوښوي. د پانتیکورو په خبره ناټو د افغان سولې بشپړ ملاتړ کوي، خو د هغه سولې چې د دې هیواد د تیرو 10 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وساتل شي او حکومت د لا ځواکمنتیا سبب شي. د ناټو استازي همداراز هیله ښودلې ده چې بین الافغاني مذاکرات یوې ښې پیلې ته ورسیږي او د افغان جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. او د دې ترڅنګ بیا د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي محمد صادق تازه په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د تورخم په ګډون به په کرخه د افغانستان سره ټولې ګډې لویې لارې پرانیستل شي. نوموړي زیاته کړې چې شنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه به مسافر کولی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ وکړي، خو په خبره یې پاسپورت او ویزا شتون اړین دي. پاکستان له افغانستان سره د کورونا وایرس د مخنیوي په نیت خپلې ټولې لارې تړلې وي، خو تازه داسې مهال د دې هیواد چارواکي کې د لارو د بیا پرانیست اعلان کوي چې د افغان مصالحې شورا مشر پرون په یو 3 ورځني سفر پاکستان ته تللی. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که د دې لارو د پرانیست په اړه کوم نظر لرئ او یا هم د ناټو په اړه زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل هم تر سره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه.